چټ باندې یو ناروا غزل شعر کړه، یو غزله ده، یو سروز دی، تا شعر کړي، تا واستوي و خلکو ته، در څو پورې چې خلک د دغه ناروا باندې اخته وي، که 1000 انسانان دي، که 2000 دي، که 15000 دي، د دا ټولو انسانانو ګناه په تا پسې جلا لیکل کیږي، د هغو علیحده ګناه ده، د دوی عملنامه باندې ډکیږي، ستا علیحده ګناه ده. دا چې ته د دنیا څخه ولاړ سې، ستا دغه ناروا شیان چې تا پر فیسبوک باندې شیر کړي دي، تا پر ټیک ټاک باندې شیر کړي دي، تا پر ویچټ او واتساپ باندې شیر کړي دي، د دغو نارواو تصویرانو، ویډیو، غانو او د دغو نارواو شانو سزا او عذاب الله جل جلاله تا ته په قبر کې درکړي. درنو معززو دوستانو، مومن مسلمان باید چې داسې کار نه وکړي. ناروا دي کوله، خپله دي وکړل، صرف او صرف تا چې کړې ده د هغه سزا به الله درکوي. ناروا خپله هم کوې، ناروا تصویران خپله هم ګورې، نورو مسلمانانو ته هم شیروې، د مسلمانانو ماحول او د مسلمانانو معاشره ور خرابوې. الله جل جلاله بیا تا ته د هر انسان د ګمراه کېدلو جلا سزا تا ته درکوي.